ذهن مې جام ولې دی نه پوهېږم ذهن مې جام ولې دی نه پوهېږم پښتون غلام ولې دی نه پوهېږم او مکتب مو وران منبر په وینو مکتب مو وران منبر په وینو رنګ دی دا قتل عام ولې دی نه پوهېږم او ولې مو خپل وطن په خپله وران کړو ولې مو خپل وطن په خپله وران کړو عقل مو خام ولې دی نه پوهېږم او ما ایوبي خو صفا مینه کړې ما ایوبي خو صفا مینه کړې پر ما الزام ولې دی نه پوهېږم د ورک لالونو ادبي خپرونه ډېرو قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې منئ امید لرم چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو ورته وي د شعر ادب مینوالو راغلي یو لوګر ته او راسره په نن ورځې د ورک لالونو ادبي خپرونه کې ډېر ګران او خوږژبی شاعر ښاغلی انګار صاحب میلمه دی نو له ده څخه به خواږه خواږه شعرونه اورو کوشش کوو یو څه پوښتنې ترې وکړو انګار صاحب په د ورک لالونو ادبي خپرونه کې درته پښتنه مینه ښه راغلاست او هرکلی به ستړي مه شئ کور مو ودان ایوبي صاحب چې مونږ ته مو وخت راکړو مونږ مو را دعوت کړو ډېره مننه جار مو شه قربان نو انګار صاحب په لومړیو کې که مینهوالو ته پښتنه غوندې تعارف وکړي ډېره به ولې نه قربان ایوبي صاحب په سترګو نوم مې سعید دی انګار مې تخلص دی د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او اوس مهال په لوګر ولایت او شرقي مهاجرین کې ژوند کوم ډېره زیاته مننه انګار صاحب داسې مینهوال به ورته وي لومړیو کې درنه غزل ولې نه قربان ایوبي صاحب یو غزل را سره دی چې د ولس زړه کې اندېښنه ختمه شوه ښه ختمه شوه واه د ولس زړه کې اندېښنه ختمه شوه ښه ختمه شوه په ګران وطن کې مو جګړه ختمه شوه ښه ختمه شوه د یو نامرده مې هر څه په اور کې وسوځول د یو نامرده مې هر څه په اور کې وسوځول په رڼا ژوند کې مو تیاره ختمه شوه ښه ختمه شوه اوس مسنجر ته نه سټیکر او نه پیغام را لیږي اوس مسنجر ته نه سټیکر او نه پیغام را لیږي ایوبي صاحب محترم اوس مسنجر ته نه سټیکر او نه پیغام را لیږي د مرور یار رابطه ختمه شوه ښه ختمه شوه ولې نه قربان اوس مسنجر ته نه سټیکر او نه پیغام را لیږي د مرور یار رابطه ختمه شوه ښه ختمه شوه زړه مې را ډک شو سلګو ونیوم او چغې مې کړې زړه مې را ډک شو سلګو ونیوم او چغې مې کړې چې ستا په حسن تبصره ختمه شوه ښه ختمه شوه ایمان یې راوړ په سجده شوله خالق ته ژاړي ایمان یې راوړ په سجده شوله خالق ته ژاړي هغه کافره په سجده ختمه شوه ښه ختمه شوه ورته مې ډېر وژړل بیل شول پکې دوه مینان ایوبي صاحب محترم ورته مې ډېر وژړل بیل شول پکې دوه مینان په تلویزیون کې ډرامه ختمه شوه ښه ختمه شوه ساقي څه غم وکړه انګار تڼیوال هېڅ ښه نه یم ساقي څه غم وکړه انګار تڼیوال هېڅ ښه نه یم بیخي خراب یم نشه ختمه شوه ښه ختمه شوه ولې نه قربان ساقي څه غم وکړه انګار تڼیوال هېڅ ښه نه یم بیخي خراب یم نشه ختمه شوه ښه ختمه شوه بیخي خراب یم نشه ختمه شوه ډېر زبردست و انګار صاحب امید لرم چې د مینهوالو هم د خوښې وړ وګرځي انګار صاحب یوه پوښتنه هغه ده چې څومره وخت کېږي ستا شاعري کوئ یاره ایوبي صاحب وخت مې داسې ډېر زیات کېږي که نه خو ځکه هر وخت چې کوم نوی شاعر نوی غزل لیکي خامخا نوې نیمګړتیاوې لري که نه زه چې کله په ځان باوري شوی یم یعنې کار کتنې ته مې کوم غزل ورکړي دي په باوري شوی یم کم زیات 2 کاله پوره کېږي نو ډېره زیاته مننه انګار صاحب بیا هم درنه غزل نو ولې نه قربان ایوبي صاحب غزل دی چې خو نه خبره چې لانجه کوي دا ښه نه کوي خو نه خبره چې لانجه کوي دا ښه نه کوي لوبې زما په ژوندانه کوي دا ښه نه کوي زوی دې ورانیږي خان په خپل زوی د نظر وساته زوی دې ورانیږي خان په خپل زوی د نظر وساته دا چې په یو بل ځای کې شپه کوي دا ښه نه کوي له زندګۍ مې زړه تور شوی یاران ټول ماران شول ټول مطلبیانو ته ډالۍ ملګرو ته له زندګۍ مې زړه تور شوی یاران ټول ماران شول زما د وژلو اراده کوي دا ښه نه کوي
ځان یې جوړ کړی دی د بام سر یې نیولی خیر کړی ځان یې جوړ کړی دی د بام سر یې نیولی ځان یې جوړ کړی دی د بام سر یې نیولی خیر کړی د بام د سره اشاره کوي دا ښه نه کوي دا ښه نه کوي لاس کې ټوپک خوله کې سګرټ د لوفرانو سره لاس کې ټوپک خوله کې سګرټ د لوفرانو سره زوی خو د هر رقم نشه کوي دا ښه نه کوي دا ښه نه کوي خدایه خطا یې مه کړې له دې مصیبت نه دی خبر خدایه خطا یې مه کړې له دې مصیبت نه دی خبر چې داسې لوبې په وسله کوي دا ښه نه کوي دا ښه نه کوي چې زه مریضه شمه زه یې حال احوال اخلمه چې زه مریضه شمه زه یې حال احوال اخلمه انګار زما پوښتنه نه کوي دا ښه نه کوي دا ښه نه کوي ډېر علي و انګار صاحب امید لرم چې مینهوال هم د خوښې وړ وګرځي انشاءالله انګار صاحب زده کړې مو څومره کړي ایوبي صاحب له بده مرغه زده کړې مې کړي دي په کوزه پښتونخوا کې مې کړي دي جناحام ټولګي پورې مې زده کړې کړي دي بس شعر لیک ډېره زیاته مننه انګار صاحب که مینهوالو ته دا هم ووایي د خوښ شاعر مې څوک دی یاره داسې مشخص څوک نه لرم بس چې کوم ښه شعر لیکي که د هر څوک د هر ځای وي که نه هغه زما خوښ ډېره زیاته مننه نو انګار صاحب یوازې د غزل په برخه کې کار کوئ که نه نظم هم یاره نظمونه مې هم لیکلي دي لنډۍ مې هم لیکلي دي غزل مې هم لیکلي دي نثر مې هم لیکلی دی بس چې کوم خوري کوو په هر یو په هغې باندې کار کوو نو انګار صاحب د پروګرام په دې برخه کې درنه ټپې ولې نه قربان ټپې په دې ډول دي که نه و چې مرګیه ډېر درنه خفه یم مرګیه ډېر درنه خفه یم زما نازولی یار دی ولې خاورې کوم د کټ پلنګه ور ورسته شوم د کټ پلنګه ور ورسته شوم مرمو خوړلی یار مې نه کوي غږونه په ژوند مې ونازوی خلکو دا د ټولو د پښتنو ټولنې ټول ملګرو ته ډالۍ وي په ژوند مې ونازوی خلکو چې کله مړ شم بیا مې مه کړئ صفتونه بیا مې مه کړئ صفتونه سفر خوړلي وړکي راغلل سفر خوړلي وړکي راغلل مرمو خوړلي وړکي بېرته نه راځي او د کاروان سر ته سر ته مزه ایوبي صاحب د کاروان سر ته مزه په غم ککړ شي اول تا ضربه کوي د تورې شرنګ کې سر جګ نه کې د تورې شرنګ کې سر جګ نه کې سر دې ولې لیدریان کفن د درې رنګونو جوړ کړی کفن د درې رنګونو جوړ کړی زه په د درې رنګه بیرغ مشم او ملګري ټول راته راغلي ملګري ټول راته راغلي د لحد غېږ ته مې سپاري سبګۍ کوي او ښکلي مخ مې چې مجې ګاډ شول د زنې خال مې ړنګوي خاورې د جنازې کټ به مې دروند وي د کلو زړو ورخطا نه کړی مخکې مې څنګ کې را سره و نن یې ورکړي ټول خاورې ډېر اړین انګار صاحب امید لرم چې مینهوال هم خوښ شي انګار صاحب کوم چاپي اثر لرئ ایوبي صاحب نه تر اوسه پورې خو که څه وم غواړم نه یې کوم که نه د غزل چې څومره پخېږي دومره غزل کې وزن پیدا کېږي مثال دومره ښه کېږي غزل ژوند کې مثال چې څومره وخت زیات شي عمر زیات شي وخت سره به دا ورته ګورو د وخت خبرې ډېره زیاته مننه نو انګار صاحب د پروګرام په دې برخه کې درنه بیا هم یو غزل ولې نه قربان ایوبي صاحب یو غزل دی ملګرو ته مې لیکلی دی بس ورکوی د اوسانو اوس مې ټول پرېښي بس ورکوی د اوسانو اوس مې ټول پرېښي دي سکوت غرضه مې دوستانو اوس مې ټول پرېښي دي د خپلې برخې هر یو کس په زړګي ټک را کړی د خپلې برخې هر یو کس په زړګي ټک را کړی ای په لستوڼي کې مارانو اوس مې ټول پرېښي دي زه یې وژلم یو وي تنه بل وي زه یې وژنم زه یې وژلم یو وي تنه بل وي زه یې وژنم زما په مرګ را سره وران اوس مې ټول پرېښي دي چې ترې خفه به شوم په نه کیسه به یې بیا رضا کړم بیا رضا کړم ای جادوګرو مداریانو اوس مې ټول پرېښي دي چې به پیسې وي هغه ټول به له ما سخت تاوېدل هغه ټول به له ما سخت تاوېدل بس د خوږې ګوړې مچانو
اوس مې ټول پرېښي دي اوس مې ټول پرېښي دي زه یې ټاک ټیک ټیکه کولم د غوښې په شان زه یې ټاک ټیک ټیکه کولم د غوښې په شان خبر ترې نه وم که صابانو اوس مې ټول پرېښي دي اوس مې ټول پرېښي دي په پرمختګ به زما ډېر ځورېدل وایم انګار په پرمختګ به زما ډېر ځورېدل وایم انګار زما خو دغسې یاران اوس مې ټول پرېښي دي زما خو دغسې یاران اوس مې ټول پرېښي دي انګار صاحب نو ډېر ښایسته غزل امید لرم چې مینهواله هم د خوښې وړ وګرځي نو انګار صاحب که دا راته ووایي چې تاسو څه مصروفیت لرئ یاره ایوبي صاحب داسې خاص مصروفیات خو څه نشته په کلي کې یو پرچون دوکان دی په هغې کې بس دومره مصروف یو نور د کور خپل مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی بل دغه کې اوس خاص مصروفیات څه نشته ډېره زیاته مننه انګار صاحب نو د خپرونې په وروستۍ کې ولې نه قربان غزل په دې ډول دی که نه یو غزل دی چې په ځان پوهېږم په غضب ککړ شي په ځان پوهېږم په غضب ککړ شي درمینېږم په غضب ککړ شي په لوګي توره کوټه ستا ناز نخرې په لوګي توره کوټه ستا ناز نخرې درنه شرمېږم په غضب ککړ شي باید لږ شوخ دی بخښنه غواړم غېږ کې مې ټینګه نه کې خدای ته ګوره غېږ کې مې ټینګه نه کې خدای ته ګوره رټه خوږېږم په غضب ککړ شي ولې نه قربان غېږ کې مې ټینګه نه کې خدای ته ګوره رټه خوږېږم په غضب ککړ شي رشته راغلي مور مې بل ته ورکړم مور مې بل ته ورکړم هر کښې غرقېږم په غضب ککړ شي نه دومره دروند منګی اوږده د لاره نه دومره دروند منګی اوږده د لاره په ملا ماتېږم په غضب ککړ شي په نیمه شپه دیدن ته مه رادرومه په نیمه شپه دیدن ته مه رادرومه ټوله رپېږم په غضب ککړ شي سخته مریضه یم انګاره راشه حاجي محترم سخته مریضه یم انګاره راشه درنه مړه کېږم په غضب ککړ شي درنه مړه کېږم غضب ککړ یو جهان مننه قربان راغلی موږ سره مو د عبرت لرونکي په دې خپرونه کې برخه واخیستله تاسو ته یو جهان مننه ستاسو نه هم ډېره مننه ایوبي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړو دومره زحمت مو وویستو زموږ خواته راغلی د خدای دې وکړي چې دا خپرونه د مینهوالو خوښه شي ډېره زیاته مننه د شعر و ادب قدرمن مینهوال دا و چې موږ سره د عبرت لرونکي په ادبي خپرونه ګران او ژبه شاعر ښاغلی سید انګار صاحب د اجزه سمیع ایوبي تر بل شاعر پورې ځم په لوڅ څښتن تعالی مسپارم ښاد او آباد اوسئ